پیغمبر علیه الصلاة والسلام و حضرت ابوذر ته وایي و ای ابوذره هلته به ته څه کوې چې پر انسانانو باندې دومره غمونه دومره مشکلات دومره پریشانی راسي چې دا غمو پریشانی به انسانان په خپل لپیټ کې اخیستي حتی چې د قبر مځکه به د غلام قیمت ولري هلته به ته څه کوې دی وایي یا رسول الله زما دپاره څه کول پکار دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ستا دپاره صبر کول پکار دي ته به صبر کوې بیا به وتا ته الله پاک نجات درکوي ته به صبر کوې بیا به الله پاک وتا ته ښه ورځ در نصیب کوي ته به صبر کوې بیا به الله پاک وتا ته ښه شپه چې د هغه در نصیب کوي تاسو اندازه ولګوئ عاجزانو په دا اوس عصر کې د هرې خوا که مشرق دی که مغرب دی که شمال دی که جنوب دی که اسمان دی له هر طرفه غمونه 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 انسان والله که تصور کولی شي په داسې غمو کې انسانان مبتلا دي زموږ خویندې مبتلا دي زموږ بچان مبتلا دي زموږ مطلب مندې مبتلا دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه خبره وما تا ته راوښوله چې د دې ټولو خبرو علاج د دې ټولو خبرو هغه آخر پای هغه صبر دی صبر وکړه الله پاک وتا ته نجات درکړي تاسو ولګوئ اندازه ولګوئ کله دماکې سوي کله ډرون سوي کله مطلب یو پټاو سوي کله زلزله سوي کله چتونه رایله سوي دا انسانان دومره ډیر مړه سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په آخر زمانه کې به د قبر مځکه ګرانه سي یو سړی په کور کې فوتګي سوی ده و هېڅ شی تیوار نه دی خطا و قبر تیوار خطا دی چې قبر به پیدا کم که بیا نه کم پیدا د قبر ځای به پیدا کم که بیا نه کم پیدا دا د قبر مځکه به پیدا کم که بیا نه کم پیدا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ورسې وګورئ په دا ادرو کې دغه چوکیدارانو څه چې دي هغه سته علاحده خلک وختي ورسي او 10,000 او 15,000 روپۍ ورکړي وایي دغه ځای چې دی هغه باندې څه خاوره واچوه د قبر نشان جوړ که که کله خدا مکه زما بابا زما ادي زما ورور زما قریب څوک مړ سولو نو د قبر ځایونو نسته دا قبر چې دی هغه به زموږ دپاره کښېږدي بیا دی راولاړ سي دی خو رشوتخور یي دی خو حرام خور یې قرار راولاړ چې پر هغه ځای باندې خاوره واچوي په د خلکو دا خیال دی چې دا قبر دی نو دلته چې بیا کله دا سړی د کور د مرګ ورځ راله بیا دی څه چم کوي بیا دی راولاړ سي هغه قبر دا خاوره رالیري کړي پر دغه ځای باندې خپل قبر چې دی هغه وکیندي یا ورسې وګورئ دا ماړو مالداره خلک وګورئ عزیزانو مرګونه یې سوي په کور کې د قبر ځای نه لري دی علاحده مځکه رانیسي او پلاټ رانیسي یو سکیم کې یو ځای رانیسي بیا یې قبر کې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په آخر زمانه کې به دا قبر دومره ګران سي چې د یوه غلام قیمت به ولري اوس یو غلام په 50,000 دی یو په 60,000 دی یو په 10,000 دی یو په 15,000 دی نو دغسې مطلب په علاقو کې وګوره د چا به د قبر مځکه په 50,000 ورسه دوبۍ لره ولاړ سه ته چې په دوبۍ او په دې نورو ملکو کې ولاړ سه کینډا او جرمني او چیرې لره ولاړ سه یو خو مسلمانانو خپل مځکه رانیولې ده هغه یې وقف کړې ده هلته د دې خلکو پر مړي باندې پر قبر باندې په زرو ډالر خرچه چې د هغه راځي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په آخر زمانه کې به د قبر مځکه چې د هغه ګرانه سي مړي به ډیر سي مردگان به ډیر سي خلک به ډیر مري لیکن د قبر ځای چې دی هغه به نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي داسې زمانه به راشي مصیبتونه به ډیر سي غمونه به ډیر سي ژړاوې به ډیر سي فتنې او مصیبتونه به ډیر سي یو سړی به پر قبر تیریږي بیا به راسي و دا قبر ته به کښېني یا پر قبر تیریدی یا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي را به شي داسې به پر دا قبر باندې ځان واچوي لاسونه به ورباندې کښېږدي بغارې به ویې وایي کاش کې دغه مړی زه وای کاش کې دغه مړی زه وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د دې نه چې دی دینداره دی کلمه ګو دی مسلمان دی جنت غواړي یا پر ده په دومره غمونه افتونه مصیبتونه تکلیفونه پریشانۍ راغلي دی وایي ګوندې د دې پریشانۍ څه زه په دې شیانو باندې ځان خلاص کړمه دی به دومره بېدینۍ ورباندې راغلي چې آخر د ده دماغ کار نه کوي چې زما دپاره څه کول پکار دي وایي کاش کې دغه مړی زه وای کاش کې دغه قبر چې دی هغه زما وای تاسو اندازه ولګوئ هغه وخت دی که نه دی عزیزانو د چا ورور ورک دی د چا زوی ورک دی د چا وراره ورک دی د چا لمسی ورک دی د چا لور ورکه ده د چا خور ورکه ده د چا ادې ورکه ده ورسې پوښتنه ځینې وکړئ د غمو پوښتنې ځینې وکړئ یاره
پوښتنې ځینې وکړئ دی به درته وایي کاشکې زه ګر سره پیدا سوی نه وای، کاشکې ما دا دنیا نه وای لیدلې، کاشکې ما دا د دنیا لمر او سپوږمۍ نه وای لیدلې، دا څه غمونه دي زما پر کور برابر دي. ورسې وګوره ډېر کورونه ستا د ازمایښو د مصیبتو د غمو سره مخامخ دي، په لوی لوی ازمایښو امتحانو کې الله اچولي دي. دی دا وایي کاشکې زه ژوندی نه وای، کاشکې الله پاک ما ته مرګ را کړی وای، کاشکې الله پاک زه پیدا کړی نه وای. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې زمانه به راسي چې د انسان د قبر مځکه چې د هغه به ګرانه سي، د انسان د قبر مځکه به ګرانه سي. نو اوس حضرت ابوذر ورته ویل یا رسول الله نو زما دپاره څه کول پکار دي؟ ول ته به صبر کوې، صبر که غمونه دي، که مشکلات دي، که پریشانۍ دي، که جنګونه دي، که نورې خبرې په دې ټولو کې به ته صبر کوې، بیا به ستا ایمان به چاویږي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ما ته د دې خولې ګیرنټي راکئ، زه و تاسو ته د جنت ګیرنټي درکوم. په دا ښار کې وما تا ته د خلو نه ده راپېښه، یو سړی ګرفتاره سي، یو سړی ونیول سي، د یو چا ټلیفون چې دی هغه کشف سي، د یو چا ټلیفون چې دی هغه ریکارډینګ مطلب ورباندې سوی یا یې په ریکارډینګ باندې درولی یا مطلب څوک ته هغه غواړي چې دا سړی خطرناکه معلومیږي، بیا دی خبرې کوي، حالانکې دا خبرې به په ګپ کې کړي، په لطیفه کې به کړي، په بانډار کې به کړي، د خندا دپاره به کړي، تر دغه ځای ټلیفون به نه ختم کړی، در دا ځای به ونه چې ونیوی بیا یې په 10 کاله درک نسي معلومولی. مصیبتونه دي که نه دي؟ غمونه دي که نه دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې ژبې ګارنټي و ما ته راکئ، زه به تاسو ته د ډېر عظیم جنت ګارنټي چې د هغه درکوم. الله پاک دې موږ ته یې وساتي، الله پاک دې موږ په امتحان او په مصیبت او په یو ازمایش کې نه اچوي. که په ازمایش او امتحان او مصیبت کې الله په خپل فضل موږ ځینې وباسه. که څوک بیمار دی، که څوک په جیل کې دی، که څوک ورک دی، که څوک په کور کې دی، که څوک قرضدار دی، که څوک بېروزګاره دی، هر سړی چې په کوم مشکلاتو کې دی الله په خپل فضل هغه مشکلات هغه پریشانی چې دی هغه لرې کړه. الله دې موږ وساتي. الله پاک دې زموږ خوله داسې نه راچلوي چې په هغه کې الله ناراضه سي، رسول ناراضه سي، آخرت مې تباه سي، او دغسې بیا زما او ستا دنیا چې د هغه ورسره تباه سي. الله دې موږ ته ټوله وساتي. الله دې هر مسلمان وساتي. هر مسلمان چې په کوم مشکل پریشانی کې دی الله پاک دې په خپل عظمت په خپل لویي باندې معافي چې د هغه ورته وکړي. دا خبره ختمه شوه.